السلام علیکم ورحمت الله. د ګروپانو ټولو محترمو ګډونوالو ملګرو، الله دې وکړي چې روغ جوړ سي، حتما خوشحاله بیاست. نو موږ درسونه به انشاءالله په دغه راتلونکي چهارشنبه باندې رسما شروع سي په ټولو ګروپانو کې له 1 نه تر 6 ګروپ پورې. البته ډېر مهمه دا ده چې درسونه باید په ډېر دقت سره تعقیب سي. شرایط یې دا دي چې هر هغه څوک چې په لومړي درسونو کې حاضر سو یا په اولو دوهم او دریم درسونو کې حاضر سو، نو مثلا په نورو درسونو کې په خپل وخت باندې حاضر وي. یعنی دا واجبي خبره ده چې تاسو به خپل درسونه یا دغه درس موږ تاسو سره شریک کوو، دغه درس به حتما تاسو په 4 ساعت کې ګورئ. که چېرته مو ونه کود نو بیا بل درس وي، هغه بل درس بیا نشي کېدی. او تر ټولو مهمه او اړینه خبرې دا ده، دغه په 6 درسونو کې استاد ویلی دی، تدریس کړی دی کمپیوټر، یعنی واقعا تاسو به وګورئ چې که چېرته یې سم تعقیب کوئ تاسو به وکولی شئ چې ډېر څه زده کوئ. د کمپیوټر اړوند معلومات د دوی په خپله د هارډویر او د سافټویر اړوند او د هغوی د استفادې اړوند، یعنی انشاءالله تعالی تاسو به اکثره مشکلات وینډوز په برخه کې حل سي، حتی په نورو پروګرامونو کې به هم ډېره زیاته مرسته وکړي. زه فکر کوم هغه کسان چې غواړي چې ابتدایي زده کړي یوازې هم دغه وینډوز دغه 6 درسونه دوی ته کفایت کوي. او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې که چېرته یې تاسې سم تعقیب کوئ انشاءالله د ممتاز شاګردان به سئ او موږ به انشاءالله تاسې ته په راتلونکو پروګرامونو کې هم چانس درکړو. خوشحاله اوسئ. انشاءالله موږ درسونه به حتما شروع سي او په ښه ډول به شروع سي. یو غوښتنه مو دا ده چې که کېدی سي تاسې خپل ملګریان یې دلته ماشاءالله موږ 2,500-300 نفره لرو، که درې ځوانان تاسې اضافه کړئ نو دا به تقریبا 1000 نفره په هر ګروپ کې جوړیږي. ګټه به دا وي چې موږ هسې دغه درسونه خپروو، نو ښه دا ده چې موږ ډېر هیوادوال دي، موږ ډېر ځوانان له دې نه برخمن سي. خدای مو خوشحال لره. انشاءالله د موږ درسونه به په ټولو ګروپانو کې پیل سي.